سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. د ښځې لپاره پتلون اغوستل. د ښځې لپاره د پتلون اغوستل حرام دي، اگر که آزاد او پراخ هم وي، اگر په خپل کور کې هم وي یا د خپل خاوند په اطاق کې هم وي، ځکه پتلون د نارینه‌و لباس دی. د ښځې لباس د هغه اغوستل د نارینه‌و سره تشابه ده او داسې کول حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغه نارینه‌و باندې چې د ښځو مشابهت کوي، یعنې د هغوی په شان شکل جوړوي او د هغوی په شان لباس اغوندي، او په هغو ښځو باندې هم لعنت ویلی چې هغه د نارینه‌و مشابهت سره مشابهت کوي، یعنې د هغوی په رقم جامې اغوندي او د هغوی په رقم ځان جوړوي. په پتلون کې لمونځ کول. په لمانځه کې د ښځې ټول بدن بغیر له مخ، لاسونو او پښو نه عورت ده. پټول یې فرض دي. په داسې جامه کې لمونځ کول چې بدن ورباندې پټ وي او د بدن پوستکی او رنګ نه ترې معلومیږي. اگر که د بدن په اندامونو نښتی وي، د کرایت سره لمونځ پکې جایز دی.